بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا. محترمینو، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې څوک قرآن شریف نسی زده کولی، ډېر خواري او ډېر تکلیف یې کښلی، استاد یې هم ځان ته نیولی، د هغه باوجود یې نسی زده کولی، نو که هغه قرآن خلاص کړي، پر هغه باندې صرف ګوتې تېروي، بسم الله وایي، نو آیا ده ته به ثواب ورمیلاویږي او که به نه ورمیلاویږي؟ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني صاحب په خپله فتاوی عثماني جلد نمبر اول صفحه نمبر 198 هغه دا لیکلي دي چې د قرآن کریم تلاوت کول دا د هغه چا دپاره چې څوک یې کولی سي، د هغه دپاره دا کافي نه ده چې هغه صرف ګوتې باندې تېرې کړي. نو په کار دا ده چې هغه د قرآن تلاوت وکړي، او چې کوم خلکو نه دی زده د هغه دپاره دا لازمه ده چې هغه د قرآن تلاوت په نظره سره حاصله کړي. ها در څو چې هغه نسی زده کولی، نو که هغه قرآن خلاص کی کښیني او پر حروف باندې ګوتې تېروي، نو ان شاء الله تعالی د قرآن د تلاوت د ثواب څخه به محرومه نه پاته کیږي. خو د دې خبرې دا مطلب نه دی چې کم خلک د قرآن تلاوت کولی سي هغه هم د هغه کار شروع کړي، د هغو دپاره دا کول صحیح نه دي. نو په کار دا ده چې کم خلک د قرآن تلاوت نسی کولی، کوشش هم ورسره شروع کړي چې نظره یې زده کړي، که بیا هم نسی زده کولی نو چې قرآن خلاص کړي، صرف ګوتې پر تېروي، نو الله جل شانه به ده ته پر دې باندې د قرآن تلاوت ثواب ورکوي.